الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترقه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن أو علمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف وائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. جناب صدر مجلس و زما عزتمند مسلمانان رونو، نن دغه اجتماع چې زموږ محترم رور جناب قاری فاتح شاه صاحب او دغه مرګرو جوړه کړې ده، دا د قرآن شریف په خوشحاله کې ده. بعضې وخت د چا وادي په هغې کې اجتماع جوړه کړي، څوک د سنت د بچي په خوشحاله کې جوړه کړي، څوک د حج او د عمرې په خوشحاله کې جوړه کړي. او نن زمونږ ستاسو د اجتماع یو جدا حیثیت او نوعیت لري، دا د الله د کتاب او د الله د خبرو د قرآن شریف په خوشحاله کې ده. ټول وایي الحمدلله. نو چې د الله په کتاب څوک د خپل خوشحاله اظهار کوي او مینه کوي او محبت کوي او د الله خبر او د الله کتاب له توجه ورکوي، زمارونو دا ډېر لوی سعادت او برکت دی. نو رب دې زمونږ او ستاسو د اجتماع او د قاری فاتح شاه صاحب او د هغه د ملګرو دغه همت دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.
زمانہ مخ کی زمان محترم رور حضرت مولانا غلام حضرت سے زید مجدهم وسلمہ اللہ تبارک و تعالی ډېرې خشتخ کولې درنې خبرې وکړې او زه پې ډېر زیات خوشحاله شوم ولې چې دا زمونږ دپاره یو ذخیره او مونږ په خپلو دوستانو باندې او خپلو ملګرو ډېر خوشحالېږو او دعاګانې ورته کوو او دا خواهش هم لرم چې خدای پاک د دین کار ته والي دا زمونږ دپاره او زمونږ د مشرانو دپاره لوی د خوشحالۍ خبرې ناغي د موقع په مناسبت ډېرې ښکلې خبرې وکړې زم د قرآن شریف متعلق تاسو ته یو څو ضروري خبرې کوم رونو کو څوک درنه سوال وکړي چې قرآن شریف ته څه ضرورت دی دې زمانه کې داسې خلک راوتي دي رسول الله مبارک پیشنګویي کړې ده بنی اسرائیلو کې دو یا ډلې وي او زما په امت کې بدری او یا ډلې پیدا کېږي یوه ډله به جنت ته ځي دوه یا به دوزخ ته ځي چې کومه جله جنت ته ځي اسوک دي ما انا علیه و اصحابي دا به هغه ډلې چې زما او زما د ملګرو تابعداري زما د سنتو او زما د صحابه او د طرز عمل او د هغې د طریقو تابعداري دا به جنت ته ځي نو الله دې موږ د اهل السنت والجماعه صحیح عقیدې سره ژوند او مرګ نصیب هغه دوه یا ډلې علما په شپږو تقسیم کړي دي په اول کې معتزله خوارج روافض مشبهه جبریه قدریه دا شپږ ډلې مخکې تېرې شوي دي او دا شپږ ډلې بیا یوه ډله په مختلفو ډلو تقسیم شوې ده اوس زمارونو دغه ډلې نشته په دغه نومونو باندې خو عقیدې شته دا هغې ډلو چې کوم عقایدو لکه د معتزله یو عقیده دا وه چې د قبر عذاب نشته نو اوس هم داسې بعضې خلک شته چې د قبر عذاب نه مني نوم هغه نشته په بل نوم راوتې ده خو نظریه هغه ده داسې ده که نه د معتزله بله نظریه دا وه چې دم درود نشته چې سړی په چا دم اچوي دا د هغې نظریه او سوچو اوس هم د هغه ډله نشته په دغه نوم خو داسې خلک په دې مخ د ځمکه شته چې هغې د دم نه منکر دي شته که نشته نوم هغه نه استعمالوي بل نوم استعمالوي وایي دم نشته او دم ته پکې څه ضرورت دی او دا څیزونه د رسول الله مبارک نه په ډېر لوی شهرت سره ثابت دي حضور پاک مبارک په خپله په ځان دمونه اچولی دي او حضرت جبریل علیہ السلام به پې دم اچو بسم الله یرقیک من کل داء یوزیک الله یشفیک وی تا د خدای په نوم دمو جبریل علیہ السلام ورته او دا هغه بیماری نه دموم چې تا ته تکلیف درکوي او الله به شفا درکوي او حضور پاک مبارک بخپل بچی دمول حضرت حسن او حسین اعیذکما بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر عباده و من همزات الشیاطین و یحضرون ای بچی وی دا قدم دی چې ابراهیم علیہ السلام په خپل بچی اسماعیل او اسحاق علیهم السلام دمول او زه په تاسو دم دا سے ډېر دلائل دی بخاری شریف کی کتاب الطب والرقا او دارنگی په نورو کتابونو کې مستقل بابونه لري نو معتزله او دا عقیده ده چې دم نشته اوس هم هغه ډله نشته خو نظریه شته که نشته بله عقیده سوا وی د اولیاء او کرامت نشته دا د هغې عقیده وه اوس هم ډېر خلک داسې دي چې د اولیاء او د کرامت نه منکر دي کرامت د اولیاء او څه شی دی د یو نیک انسان نه چې داسې یو کار صادر شي چې هغه د ظاهر عقل نه خلاف وي عقل یې نه مني عادت نه خلاف عام عادت کې هغه نه کېږي دا ثابت امور دی د صحابو نه ثابت دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناست دی په مدینه شریفه کې او د میاشتې په مزل لښکرې لېږلې دی لرې
پا دی منبر تقریر کئی ناگانے دخلین یو ٹکی او خط یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریہ دے غرنا یراو کا گوری غرطا متوجہ شا تقریر دوران کی دا چه غوالا بعض خلق کے ناس واغیوی حضرت عمر بڑا شوی دے ساریہ خدا میاشتی پا مزل لرے دے دا فوج قومندان دے جرنیل دے اکم دی که دیوتا آواز کئی چاوی ندے خبر کسی وزنشتا تقریر اخلاص کا وی حضرت تاسو دے تقریر کی آوازو کا وی ساریہ رتا اللہ راخ کارک دا میاشتو کو مزل لرے دشمن سر پا جنگ دے ما تا منظر اللہ دلتا پا مدینہ شریفہ کی راہ کارا کا وی دی دشمن پا سیدی شکستے ورکا دا غرن پی بلا دستا ورا لدی باندے حملہ کولا ما والا آواز ورکا چی دے غر تا متوجہ شا وی اغی تا متوجہ شو اللہ فتح ورکا اغا ساریہ چی سمودہ پس راغے پا مدینہ شریفہ کتے چاہتا پوسو کا یرا پا پلانکیر و سواقع پیخوا و یاو من خو خدای دلوی مصیبت بچ کرو من دشمن پسی و دشمن مخ کے من ور پسے وی دی که میں آواز وورید یا ساریتو الجبل الجبل ساریہ غرط متوجہ شغرن یراو کا وی ماوی واللہ انہو لصوت عمر زما دی قسمی که داد عمر آواز وی غرط میں توجہ اکر دشمن لم شکست پر دا دا حضرت عمر کرامت دریائے نیل برات دریائے نیل او دا آغی خلقو دا نظریہ وا چی او جنیب ایناو اکلا خکل جنیب او قتل او آغی تب خشتک علی واچو لو جامع اب ورو غردول دریاب بخکتش دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کے اغا دریائے نیل لوجت شو خلقو اغا خپل رسم کاو جنہیں راواغشتا میلہ جوڑا شو جنہیں جاڑی گورنر دا مسلمانان ہوئی دا سچل دے وی دا سیب دریاب کال پکال راخی جی او چکل روخی جنو دا نغرزی گی نو من دقا سے خشتا جنہو گورو خشتا جامع او خکل شکل او اغا دی دریاب تاو غردو مونگوی دا یو کس بق مرشی خدا نور طول دنیا ببچی چی وروی غردو دریاب کدشی وی پام کوئے گور دا سے انکے ظلم نکے جنہیں سرا حضرت عمر تے سوال جوابو کر رضی اللہ عنہ تا مدینہ شریفی تا اگا والی او پرچاو لکلا والی رو گردو وی دادی دریاب تاو گردوا پرچا کی لکلی دریاب سر خبری کئی دریاب سر جسو خبری کئی خلق ورد ورو کوئی کہ لیوانی بوردوئی دے زمانہ کی ناپوی خلق وی دا لیوانی دے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دریاب تا خط لکی وی اے دریابا زد اللہ دا رسول خلیفہ ما او تم دا اللہ پا حکم چلے گے نو کہ پخپل اخوخ چلے گے جسر اخوخ کوا او کدا اللہ پا حکم چلے گے دا اللہ دا رسول خلیفیم ختم درو لے گا دا در غرزم فوراً خطا کے گا خطی چی سنگ ورو غرزو دریاب لاندے لار ترنن پوری دنیل دریاب بارنے روچت شوی دا حضرت عمر کرامت و برکت الکا تب ویدا خلوی خلقو دا وڑو راتو خواہن نو پا صحابو کی وڑا منگ تحکاری طول وی خلق دی عظیم الشان مرتبی فرق لری حضرت سعد ابن ابی وقاس سے لے گا ویلار شاو پا ایران عملو کا دا کسرا تخت فتک لوی لخکر واغش چلال پا ایران باندے حملہ کئی پا کسرا اگا او خیارو اگا کشتے پورے غاڑا بوتلے و اونو پورے تللے پلشتنا چی دیرال الپلشتنا او کشتے دا کرے چی سمروے او یاد علاقے اگا پورے غاڑا تللے دی دا حق دک دک قسی خدرے دل چی خدای اسو رکوٹ دریاب نری چی پکی ورگٹ چو سمندر دریاب دا بسکو او اگی وطا پورے غاڑا ناتے و تماشے وطا کئی ویدے کنا روچ رازے حضرت سعد ابن ابی وقاص لخکر توید مسلمانانو ویدا سکار دی ورپوری وزوی پسا وید ما تا گورے دا سی ورپوری وزو لا تلقو بیدیکم الى التحلقہ اللہ وی چیزان پخپل لاس حلاکت تا مغردوے پا دریاب دا سی ورطلقو حلاکت تا غردی دل دی وید زگورا مخی کے گم زما یقین چی منگ دان حلاکت تا نغردو زب ویگم
تاسو کزی ډوب کړم مرازه او کزه پورې وتم رازه وی اے دریاب ته د الله په حکم چلےږي او زه د الله د رسول د خلیفہ جرنیل او قومندان او د الله د کلمې د اعلی د پاره روانم نو زه په دې دریاب ورزم ستا د کلمې د اعلی د پاره پروردګار دریاب ستا په حکم چلےږي ما ته دا دریاب کلک چې د پی پوری وزم اصل پوند ورکړه په دریاب ورغورځم سره د ټول لخکره پورې غاړه پورې وتل د اسخ پمپ او بولم د نشو داسې عقیدې وې د خلق اوس هم داسې خلق شته څوک وایي نه د جمدو منو د مړو نه منو دا وی غلطه د مړو نه منو هلکه کرامت خو عزت دی کرامت څه ته وایي عزت شرافت ته وایي نو الله جمدو له عزت ورکوي مړو له به نه ورکوي وایه که جمدو له به م ورکوي مړو له م ورکوي او دا زمون عقیده ده چې الله په دې قادر دی چې دا خارق للعادت کار د جمدو نه واخلي او یې د مړو نه واخلي او حضرت امام بخاری رحمت الله علیه یو واقع نقل کړی په بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کې لس کسان حضور پاک لګلی و مکې ته لس کسان څه مقصد د پاره دا لس کسان چې ولېږل یو حضرت خبیب رضی الله عنه دی او سی مرګری دی حضرت زید حضرت خبیب دی ولېږل د مکې کافرانو ورسره څه دوکه دا کا وکړو د لس واړه خواران اووه کسه یې شهیدان کړل اته کسان او دوه کسان یې جمدي ونیول گرفتار یې کړل دا چې کوم مشر دی حضرت زید د الله نه سوال وکړ علامه عیني لیکلي دي ښه وی خدای مونږ سره خو دې خلکو دوکه وکړه په دوکه یې راوستو یا الله اخبر عنا رسولک خدای زمونږ نه د خپل پیغمبر خبر کړه حضور پاک په مدینه شریفه کې ناست دی او ډیر زیات پریشان شو سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې صحابه حضرت ولې وی زما غلسو ملګرو سره دوکه شو اته کسان پکې شهیدان شو کافرانو دا چلو که چې دا کمې مشر دی د پسې کسان ډله ولېږله چې سر ته پرېږدي او سر یې راوړی د الله نه سوال وکړه وی یا الله زه خبر شویم چې کافر به زما نه سر پرې کوي که زه مړ شم او دې کې به شراب څکي دا قسمونه کافرو د مکې کړي دي خو خدای زما په دا سر کې ستا قرآن پروت دی نو چې کم سر کې ستا قرآن پروتی هغې کې کافر مرداران شراب څکي خدای زما او ستا د قرآن لویه بېعزتي الله زما را دې سر حفاظت دوی راتل سر یې ته پرې کاو الله ډمبر یې راوستې دا ډمبر یې پېژنې که دا غټې مچي دا په دې مړو تاوېدې 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 دوی نږدې نه شو راتلی بیا یې د داسې به وکړو چې د شپې به راشو نو سر به ترې پرېږدو ماښام نه باران شروع شو د شپې داسې سیلاب راغی چې د هغه اتو واړه لاشونه یې داسې یوړل چې تر ننه پورې پته مو نه لګېده خدای سر محفوظ کړ حضرت خبیب رضی الله عنه چې کله پانسی کا دې غریب یې پانسی کا صلیب باندې وخېجه او په غش او په نیزو یې ووهه جناب نبی علیہ السلام مبارک دی ویزان دو دغه سینورونو ته او دې لپاره چې مارغان یې د غوښې وتښتئ حضور پاک مبارک د مدینې نه ورپسې کسان ولېږل وی تاسو لاړ شئ د خبیب دا وجود پلانکي ځای کې تړلی شوی دی او راپرېنې ځای راویله وجود یې نوسخه شوی حالانکې د مکې نور چې دومره تاوب یو دوه ګنټې په زخمی وجود ولګي څه مو خیال دی بوی به کوي که به نه کوي وجود سالم دی د مدینې نه چې ډله راځي څومره ورځې کې رارسي چې رالل حضور پاک دا صحابه وی چې مونږ څنګه رالو وی مونږ دیس پړده وی څوکیداران ولاړ دي مونږ ته بق بق ګورې او مونږ نه
وی د وجود مرا پرانستا او پاغ خپل ساروی ځان سره کېښود او اصلا پونده ورکه چې مدینې ته حضرت خبیب شهید لاشه اوس وی چې سار شو د مکې خلک رالل څوکیداران ته وی چې مړ څه شو وی قتل وخت څه شو هلکه دا اسمان ښکاري دا چا تختولی دی په سترګو وړاندې یې چې در نه وړو وایي موږ نه یو پېښوي ورپسې شو صحابه وایي زمونږ اس خو درونو ځکه موږ سره خو پې مړی شهید پروت دی نو اس تېزه منډه نه شو والی وایي موږ وایي چې دا کافر اوس را رسېږي راپسې موږ به مړه کړي او دا شهید به م رانهوالي نو یې دې مو غورځو لاندې دا شهید حضرت خبیب او موږ ته خپې وستې او تښتېدو وایي چې سنګ هم دې وغورځاو وایي ځمکه وشلېده او دې پکې دننه شو بلیع الارض ورته وایي کافر رالل وی دلته یې وغورځاو څه شو جامع بار ښکارېدې لږ لږ پلونه خدای د هغې کافرو نه محفوظ کړه الله وله خپله د قبر او د کفن د دفن انتظام وکړه دا د حضرت خبیب کرامت نو داسې ډلې چې هغې کرامت نه مني اوس هغه ډله په دغه نوم نشته عقیدې شته یو ډله پکې داسې هم ده چې د هغې نه هم تیستلي دي هغې نه هم تیستلي دي ولې هغې به احادیث منل بعضې به یې نه منل بعضې دا چې معجزو کې کوم احادیث دي د هغې نه به انکار کوو وی معجزې نشته د حضور پاک سفارش نشته د معتزله او دا هم عقیده وه سفارش نشته پل صراط نشته تله د میزان نشته دا د هغې سپیرو عقیدې وې دا عقیده پکې د ډېرو کمو خلکو وه چې د حضور پاک احادیث دا حجت نه دي د معجزاتو نه او د اخبار احاد و بعضو نه به انکار کو لیکن دې زمانه کې داسې ډله راووته چې وی احادیث نه منو ځان ته وایي مسلمانان کم انسان چې د حضور پاک د احادیثو نه انکار کوي که ځان ته مسلمان هم وایي مسلمان نه دی کافر دی قرآن منم وی حدیث نه منم ما وی لکه ته خو قرآن هم نه منې نه قرآن منم حدیث نه منم ما وی خدا قرآن تا ته چا ویلی دی چې د خدای کتاب دی تا منې دا درته چا ویلی دی تا خدای سره خبرې کړې دي جبریل علیہ السلام درته ویلی دی وی نه مې دا درته چا ووی وی دا رسول الله مبارک وی نو مې خو چې درته وی دا حدیث شو کړ داسې ده که نه حضور پاک وی دا د الله کتاب حدیث خو د حضور پاک خبره وینا ته وی یو بله ډله هغې نه پکې تیزه راووته هغې نه تیزه ډله راووته دا حد هغې نو کراس کړی معتزله هغوی منه وی قرآن ته پکې ساجت دی انسان له وی خدای عقل ورکړی دی که عقل شته د قرآن څه ضرورت د مارونو په دې ځان پوه کړه دوی عقلي خبرې کوي نو زه راته عقلي جواب کوم د انسان په وجود کې سترګې دي سترګو کې دننه رڼۍ ستاسو سترګو کې دننه رڼا شته څیزونه پې وینئ او د بشیرجان سترګو کې دننه رڼا نشته دې شینې خدای د ادم دا رڼا نصیبه کړي که نه جنت کې خدای نصیبه کړي جنت کې ولاده رڼا به وي ښځې به وي بلا شی نه هغه ښځو ته چې ګوري سترګې به یې نیسه نو سترګو کې دننه رڼا ده رڼو او بهر هم رڼا ده که د سترګو دننه رڼا نی نو دی د انسان د خپل وجود نه فایده غشتی شي جواب راکې دا نقشې نینی دا نظارې نینی دا اسمان او ځمکه نینی ما د یو حافظ نه تپوس وکړ د قرآن شریف حافظ او په سترګو ړوند و مې ستا پړه څه ارمان دی وی څه ارمان نشته خدای راله قرآن راکړی ما یې نه څه ارمان خو به دې وي یاره وی یو ارمان مې پړه کې دی چې دا سور رنګ څه ته وي او سپین څه ته غټ او راکوټې په لاس معلومیږي نرم او کلک لیکن رنګونه معلومیږي چې دا سور به څنګه شین به څنګه سپین به څنګه بشیر جان وی زما پړه دا ارمان نشته دی وی یو ارمان مې په زړه دی هغه دې خدای نصیب ښځه غواړي ما والا دوا کړی دی وی تا ماله دوا نه ده کړې مې ما دله دوا کړې ده خو ما پکې قیودات یې ښودي دي چې تاله خدای ښځه درکړي خو شحیمه لحیمه
سمینا چې ستا په شان ښه مضبوطه درنه پهلوانه نو چې کم شي په قیود و مقید شي کم شي. خدای دې بشیر جان له ډېر ښکلی اواز ما دې ډېر خوښ دی، ښکلی اواز خدای ورکړی دی او بیا د حضور پاک ښکلي صفتونه کوي. الله دې ولدې اجر په دواړه جهان ورکړي. مونږ خوش طبیعتي هغه چا سره کوو چې څوک هم خوښ. نو زما وروڼو که دننه نظر نی او بار رڼا وي دې فایده اخیستی شي، جواب راکړي. او که بهر دننه نظر وي روغي او بهر رڼا نی، نه بجلی وي او نه نور او نه سپومې، ډېره سترګو نه فایده اخیستی شي. تیاره ده او بق بق ورته ګوري دی به څه وویني. یا بهر رڼا شته خو دې ړوندې بیا نه دواړه رڼاګانې یو ځای شوې د سترګو دننه او د بهر رڼا، نو دې به د الله د دې نظاراتو د نقشو نه فایده واخلي. دغه رنګې وروڼو د انسان د بدن دپاره، د روح دپاره او د وجود دپاره دوه نورې رڼاګانې دي. عقل دننه رڼا ده او قرآن شریف او وحی د بهر رڼا ده. که چېرته یو سړي سره عقل شته او قرآن والا بهرنۍ رڼا نشته، نو داسې دی لکه سړی په سترګو روغ دی خو بهر رڼا نشته. او که یو سړي سره وحی شته او د بهر رڼام شته خو عقل نشته، لیونی دی، بیا دې فایده اخیستی شي چې دواړه رڼاګانې یو ځای شي، دننه عقل او د بار نه د وحی رڼا، د قرآن رڼا. اله به دې د کائناتو نه فایده اخلي، اله به دې الله ته نږدې کېږي او تقرب به حاصلی. جون مونږ هم تېروو، امریکانیان او برطانیې والا هم تېروي. هغې هم عقل شته او زمونږ هم شته، هغې سره د وحی رڼا نشته، مونږ سره شته. داسې ده که نه ده؟ نو څه فرق دی؟ هغې د خور او د لور او د مور منځ کې تمیز نشي کولی او مونږ یې کوو که نه کوو. ستا ښځه ستا خپله ښځه ده، الحمدلله. د مسلمان ښځې د مسلمان ښځې دي، ستا پې پوره یقین دی د کوره بار ووتی چې کور ته واپس دی، په ښځه به دې پوره یقین دی چې دا زما ده او که نه وایه. او هغې په کور کې دننه ناست او ښځه پردی وي، سړی راشي لاس پې واچوي، دې دا نه شي ویلی چې مزه کوئ چې دې سړي سره ولې لاړئ، دا څوک دی وي دا مې دوست دی، ګرل فرینډ او بوای فرینډ، هلک دوست او جینۍ دوسته. دا د هغوی قانون دی، ګور قانون دی بلکل. او که بالفرض تا ووایي چې ولې، ابه فوراً ټیلیفونو کې 888 به ووایي، پولیس به تا پسې راشي، زما ازادي سلب کوي، جیل کې به دې پولیس اچوي، دا ته آزاد ګرځې او دوستان ځان له نیسې. دا ولې منع کې؟ دې له ازادي ده، دا به هم دوستانو سره ګرځي. زما یو شاګرد دی، دوست مې دی، هغه تللی لندن ته، ما دې تپوسونه کول، وی دقه چل بلکل صاحب دا چې چاوي دا ټیک درته ویني، خور باندې څوک لاس نشي ښودی چې بار به نه دی. ستا مخکې به ستا خور سړي سره روانئ، که دې ورته ووایي او رپورټ یې وکړه جیل ته به ځې. ښځه مور به دې مخکې پردو سړو سره روانې، او که دې منې کړل چې مور یې داسې کې، ښځې داسې کې او رپورټ یې در باندې وکړه، جیل کې به پروت دی. وی اکثر زمونږ دا بعضې مسلمانان سادهګان هلته دي، نو بعضې ټیک ده، بعضې مسلمانان ته ښې پردې هم کوي او بعضې بې پردګۍ کوي. وایي مونږ به دا خلک د دې نه معلومول چې جومات کې به یو ډلې ته پریشانه ناست، سړی به جومات کې پریشانه ناست و، هلکه څه غم ورته پېښ دی، ملګري څه چل دی، یاره ښځې را باندې راپورټ کړی. ولې؟ نو سړي سره زما مخکې ووته، مې ولې؟ پولیس ته لاړه، راپورټ یې وکړه، بل ورځ مې پیشي ده، شپږ میاشتې وکړه، کال به مې قیدی. بل ورځ به بل سړی داسې ګوټ ته ناست و، هلکه ده ته هم سلانجه پېښه چې ور بر هلکه څه چل دی، یار خور راپورټ کړی، مور راپورټ کړی. ما ورته وی سړي سره ولې دی؟ بل ورځ چې کتل د جومات چې زمونږ امام صاحب داسې ډړی دیوال ته والی، هلکه ده ته هم جوړ څه پېښه ده. مونځ زموږ ورلو مولانا صاحب څه مسله شته، یا لوی غم کې ګرفتار. ولې؟ ښځه مې تلې ده چا سره، راشي خو بیا ځي، ما یې داسې کې راپورټ یې را باندې کړی. د قرآن رڼا باندې عمل نشته، د خنزیرانو غوښې خوري، سپي خوري، ماران خوري، غیرت نشته، حیا نشته. او زمونږ مسلمانانو کې شته که نشته؟ جواب راکړي. دا ولې د قرآن رڼا او عقل دواړه یو ځای شو؟ یوازې عقل چې وي
بیزوگان بم خوره، شادوگان بم خوره، سپی بم خوره، او دا رنگ پیشوگان بم خوره، او د ښځې د لور فرق به دې منې، د ښځې د خور فرق به دې منې، ځکه دا حلال حرام خو تا د قرآن ښیي، رسول الله مبارک یې درته ښیي. خنزیران بم خوره، بربند بم ګرځې، ښځه به دې بربنډه ګرځي، خور به دې بربنډه ګرځي. د قرآن رڼا نشته، نو ضرورت د قرآن شته اوس که نشته؟ ښه، دویمه خبره د مارونو د قرآن شریف متعلق درته اوس کوم، دا خو د ضرورت شو. د قرآن شریف یو څو حق دي په مونږ ګورې. لومبی حق د قرآن شریف په قرآن شریف ایمان دی. بالله و ملائکته و کتبه، نه، ایمان څه ته وایي؟ ایمان دې ته وایي چې خدای پاک سنگ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر را لېږلی او د ټولو کمالاتو انتها پې کړی او ټول خشته ښکلي صفتونه یې پکې را جمع کړي. لا یمکن الثنا کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. دا الله نه لاندې د مخلوق نه پورته درجه لري، داسې ده که نه؟ نو دا ټولو کمالات او د ښکلو صفاتو جامع شخصیت الله راولېږه او د ټولو پیغمبرانو خاتمه پې وکړه چې د نه پس به په دې صفاتو بل څوک نه راځي. دغه رنګې الله پاک قرآن شریف د ټولو کتابونو د کمالاتو جامع وګرځه او د ټولو کتابونو کمالات پکې الله جمع کړل او دا الله خبر او دا الله کتاب او ردی نه پس به بل کتاب نه راځي او دا زمونږ د هدایت لویه سرچشمه ده، دې ته ایمان وایي. دا زمونږ شته که نشته؟ الحمدلله. که څوک وایي چې د قرآن نه پس به بل آسماني کتاب راځي، کافر. که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه پس به بل پیغمبر راځي، دام کافر. که څوک وایي چې حضور پاک په خپلو صفاتو کې کامل نه دی، بل څوک ورسره برابر دی یا اوچت دی، دا کافر. که څوک وایي چې قرآن شریف هم په خپلو صفاتو برابر نه دی، بل کتاب ورسره مساوي دی یا ته پورته دی، دا مسلمان نه دی. که څوک وایي چې د پیغمبر علیه السلام نه زیات د هدایت بل شخصیت هم شته، د هغه نه پس دا کافر. که څوک وایي چې د قرآن نه علاوه بل څیز هم د هدایت کتاب شته، دا هم کافر دی، مسلمان نه دی. دا زمونږ یو حق د قرآن شریف او دا زمونږ د ټولو شته، د ماشومانو ښځو لیو نرو ټول وایي الحمدلله. دویم حق یې څه دی؟ تلاوت، چې مونږ یې تلاوت کوو. تلاوت د قرآن شریف ډېر لوی اجر او ثواب لري او حضور پاک فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله، چا چې د قرآن شریف یو حرف ولس یو نیکي به الله ورکي او دا یو په لس ده. پسو دا یو په لس او بیا فرمایي دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف دی، الف ځان له، لام ځان له او میم ځان له، 3 حرفه شو، نو 10 نه کېش. ښه نو یو بله ډله پیدا ده. لوی مصیبت دی دا اغیارو پیسې او دولت ته او مسلمانانو کې تفریقې پیدا کړې دي. خدای د ټولو مسلمانانو په صحیح عقیدت اتفاق نصیب. د ډېر خفه شم د مسلمانانو اختلافاتو ته چې ګورم. زم ای ظالمانو ورشئ وګورئ په افغانستان کې 52 ملکونه د مختلفو نظریو د مسلمان خلاف یو دي. د یهودو ځان له عقیده ده، د عیسایانو ځان له، جاپان والا جدا، روسیان جدا، عیسایان او چینیان جدا، لندن والا جدا او ټول جدا نظریو والا د مسلمان خلاف یو دي که نه دي؟ نیټو والا. او زمونږ خدای یو، قرآن یو، دین او شریعت یو او زمونږ مختلفې ډلې. د امت شیر اعظم متفرق، څوک یو ته کافر بل ته کافر، یو ته مشرک بل ته مشرک. دا ولې؟ هغه خلک چې مختلف دینونه لري، روسیان او چینیان خدای نه مني، جاپانیان ګوتم بدھ ته سجدې کوي، عیسایان او پیرنګیان عیسی علیه السلام ته خدای وایي، هندوان بوتانو ته خدایان، او د مسلمان خلاف ټول یو دي او موږ مختلفې ډلې جوړې کړې دي. خدای له بس جواب ورکوو. الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خدای دې مسلمانان یو کړي. نو زما وروڼو
یو ډله بله پیدا ده هغې وي د قرآن شریف باندې تلاوت ثواب شته خو چې په معنی پوهېږي ما وی دا خو صرف مولیان دې پکې داخل کړل باقي دې ټول برباد کړل دا عوام غریبانان چې وی الحمدلله رب العالمین نو دې خو په معنی نه پوهېږي نو ثواب نه محروم شو نه کنه وی چې په معنی نه پوهېږي ثواب د کمې راغی هسې حرفونه دې ووی ما وی ګوره حضور پاک فرمای د طالبانو تا اکثر وی حضور پاک مثال ورکی لا اقول یو حرف لسنے کے ٹھیک شو لا اقول الف لام میم حرفون وی دانیم چې الف لام میم یو حرف ته درې حرفونه دي نو دیرش نه کې شوي نو حضور پاک په مثال د ثواب کې داسې لفظ یاده الف لام میم چې مولیان هم په معنا نه پی داسې ده کنه عوام غصه کې مولیان هم نه پیږي الله او رسول په معنا پوهېږي الله او رسول چاته نور د الف لام میم معنا نه ده معلومه دا خو ځواني معنی کوي دوی نو حضور پاک بل څه کې ولې نه ذکر کو چې الف لام میم یې ذکر کو ګوره د حضور پاک له خدای ډېر لویه پوهه ورکړې دا ګورې منلې شوې خبره جامع د کمالات قسم په خدای زه حیران شم پرون دلته کې په دې هادیه کې یو لوی اجتماع و د علما فقهي کانفرنس زما پکې بیان ما وی یو ټکی کې د حضور پاک په زرګونو مسلې او د امام شافعي رحمت الله علیه یو مثال مې ورته ذکر کړ امام شافعي صاحب یو رکوټې یا حدیث ته یا ابا عمر ما فعل النغیر دا هغې نه په شلګونو مسلې استي همې ورته بیان کړې دلته کې وخت نه دی عوام پې پوهېږي نه نو نه ذکر کړو نو حضور پاک په یو ټکي کې الف لام میم وی دا نه ویم چې الف لام میم یو حرف د درې دي نو دیرش نه کې شوې او په معنی مولیان هم نه پوهېږي معلومیږي دا داسې ټکې راوړه چې په معنا څوک نه پوهېږي چې که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به پې اجر درکړي ښه جناب مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په البوادر والنوادر کې یو ټکي لیکلی دی چا دې تپوس کړی دی چې باید سړی الله الله کوي یا لا اله الا الله یو توجه یې نه سوپیان پکې نستی گن سوپیانو خبره الله الله کوي او توجه یې نه څوک چینم ګټ کوي او الله موي تسبیح مړی او څوک د دنیا خبریم کوي هلته الله الله وایي توجه نی برابر الله الله وایي وی په دې ثواب ملاویږي که نه هغه لیکي وی او وی ولې وی که توجه یې وه خو ډېر اجر شو که توجه نشته نو د شونډو د ژبې او د مخارجو د لقېدو اجر خو شو که نه داسې ده که نه او زه به یو مثال درکم که یو سړي د خولې نه چاته کنځل وخیږي او د ده توجه نی برابر او ورپسې کوتک رالي که نه رالي هلکه زما خو توجه نه وه برابر ما خو ورته سوچ نو ودرېږه چې وي زه درته زوړ قندار ته دې ورسوم په دا مازدیګر دې ووایم چې تا توجه زه دې غر کړم ښځه دې راله وکړم ته زما توجه نه وه د خولې نه یو سړی ښځې ته د طلاق لفظ ووایي او دې وي زما توجه نه وه طلاق وشو که نه شو دا د خولې سره تعلق نه ذکر کوئ خیر دی توجه خو ډېره ښه ده که دې ورته برابری ډېر لوی ثواب خو که توجه نیم برابر خلک د ذکر نه مه منې کوئ درود شریف ذکر واکوئ د دې خولې د تلفظ به الله اجر درکړي نو که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي الله به اجر درکړي حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سر کرت الله په خوب کې لیدل سل کرت یو کم سلم کرت یې چې ولید وی که په سلم کرت مې ولید یو تپوس به دې کوم په سلم کرت چې ملاقات شو وی الله هغه شی راته وښایه چې تا ته به بنده ډېر در نږدې کېږي وی زما په کلام د قرآن شریف بفهم او بغیر فهم که څوک یې وایي پې پوهېږي که نه پوهېږي وی بلکل پې څوک پوهېږي که نه پوهېږي تلاوت کوي ما ته به پرې رانږدې کېږي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او علمه بل روایت کې راځي څوک چاته قرآن ښه زده کوي دا بهترین انسان اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل د چا سینو کې د قرآن الفاظ معنا پرتی او یا هغه خلک چې د شپې پاسې الله ته په سلګو سلګو جاړي تهجد کوي وی دا زما امت کې بهترین مخلوق تلاوت کمال دی د قرآن شریف ډېر لوی اجر لري او ډېره لویه فایده لري او خدای زموږ امت کې
داسې شخصیات پیدا کړي دي. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بشپک گھنٹے کے قرآن شریف ختم قرآن شریف ورته الله آسان کړو. علماء په فتوا وکړه داغه خلاف وی تشپک گھنٹے کې سي ختمه. حضور پاک د 3 ورځو نه کم ختم منع کړي. دا حدیث ټوله ذخیره چې ولټاوه صرف یو صحابي ته د 3 ورځو د ختم اجازت کړي بل چاته نه. اما غډیر بار بار وی حضرت لستیشم تیز لستیشم خو 3 ورځو نظر باندې کې نو خلق حضور پاک د 3 ورځو نه کم صحابی منع کړي دي او تشپک گھنٹے کې ختمه هغه وی دا غز او دا مې ده راشه تاسو قرآن شریفونه راواله وکې ده زه تلاوت کوم کمه ته ختم کې ټیک کنه نو استاد خبره ټیک. علما وته قرآن شریفونه چاته یاد نور واغشته او حافظان وته وکې خو او د مازیګر د مانځنه شروع کړ الحمدلله رب العالمین د ماخام بانګ نو ویل چې قرآن شریف وناس تورزو هلکه دا څنګه دا بعض نیکانو خلقو له خدای پاک یو عزت ورکی کرامت طوی الزمان و طوی المکان ځان لباب دی. خدای پاک بعض انسان ته زمانہ را نزدیکی په لږ وخت کې ډېر کار والی لکه حضور پاک مبارک چې معراج کله څونه سیل وکړ دا الله ملاقات جنتونه دوزخونه بیت المقدس کې په لارې منځونه کړي ځای په ځای او چې واپس راغی دا څونه ټیمو دا د کلونو مزلو چې واپس راغی څونه ټیمو چې کله وته نو هغه دروازه چې سړی کولو کې پخوا به کړو والا زنجیر والا قیده به چې به دې راوغورځاو نو دروازه کولاو کړه نو هغه زنجیر والا قیده چې واپس راغی زنجیر هغه سره قیده له ودرېدلې نو او بستر هغه سه ګرم او چې څنګه ته پاسېد خجنا نو شپږ غنټې کې به حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې یو خو به په تراویح کې ختم کو 10 شپو کې او یو به بیا د تراویح نه پس 2 رکعات نفل کول په 2 رکعات نفل کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو یو ځل په یو رکعت کې بل نو خلک په دې سوال کوي دا ولی الکه دا ولی بچیا ته د سنه خبره ستا دغه سترګې نشته دغه نظر او طاقت نشته نو ځکه تا ته پته نه لګي دا رونو نه حضور پاک هغه صحابي منه کا قاعده و قانون دا چې داسې مکاوه که عام اجازت په نو بیا به خلکو زر زر لوستو حرفونه به خوړل نه زر زر لولې تا ته تکلیف هم دی کړاو هم دی د نور عبادت نه بم پیوځي نورم عبادت پکار دی د ښځې حق دی د بچو حقونه دي هغه دې تلف کېږي د دنیا کار روزګار دی چې ته 3 ورځې کې نظر ختمې دا ټول عرصه در پاتې کېږي داسې مه کوه لیکن که یو سړي له خدای کرامت ورکړه بزرګي ورکړه او هغه د دغه ټولو کارونو سره زر لوستیم چې نو زه منه نه حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مولانا عبدالحی صاحب لکلی دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے دن پا 2 رکعاتو کی 2 ځله قرآن شریف ختم کردی نو تلاوت دا قرآن شریف ځان لډیر لوی خدای پاکی چاہتا آسان کی. داود علیہ السلام چې بکلا استخطا نو چې اغیبا اس برابر او زین بے پیچو دو بیا زبور ختم کړو. تلاوت دا قرآن شریف ډیر فائدې لري نو او ډیر خوند او ډیر لذت ته پکې قرآن شریف څومره لذت او خوند دی پکې. یو نات خوان چې یو نات ته 15 ځله وای بیا چې هغه نات وي په سړی نه لګي هلکه مړه خدای یو نات یاد کړی چې د بل نشته لیکن قرآن شریف چې یو قاری سے بوئی درتا او یو سورت رحمان د تشل کرته وي سو په تنګيږي نه. خدای دې مونږ تاسو جنت ته بوتلی جنتیان چې جنت ته لاړ شي الله به هر قسم نعمتونه ورکړي. کم از کم د یو جنتی به 2 یا خزي کم از کم طاقت به خدای د ډیر ورکړي او د دنیا د خزه بمي. ما درس کې یو ځل ترجمه کې خبرو کوي یو مفتدی مې وی ښا د دنیا دا بمي مې ولدا بني وې دې بلاګانو نه بال تم نخلاصيګو مې دا بال ته بلاګانی ني دلته دې خدمت کوي کنه بلاګانی ني دا بال ته د جنتیانو د خزو سردار د هر جنتی په کور کې سلور ولې به بیږي یو د خشته او اعلی شات سوچه او یو د اعلی سوچه پيو یو د خشته او بو
او یو د شرابو خو د جنت شرابو کې نشه بني او سرخوږي بني د خوند دپاره به خلک استعمالی. یو صحابي تپوس وکړه حضرت دنیا کې خو په وله کې خټه وي او په وله کې کاڼي وي، د جنت په ولو کې خټه کاڼي شته او د جنت د ولو کاڼي به یاقوت زمرد هیرې لال مرجان وي، او چې کومه خټه ده هغه به عنبر او مشکي وی. جنت کې دوړه شته وی او دوړه شته خو به زعفراني. یو بل صحابي تپوس کوي وی جنت کې کرونده شته وی او ضرورت نشته خو یو سړی به وغواړي چې الله غنمو کرلو ته میړه شوی دی، الله به تخم ورکي خواله بني آدم چې تخم ورکي پټي کې به وکړي وی د سترګې د رپ نظر به هغه زرغونم شي، هغه غټم شي، هغه به دانیم شي او لکه د غرونو غوندې دانې به ته جوړې شي. الله به ورته بني آدم واله پیسه موړ نه شوي واقع. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې څه دې زر غواړي هغه درته پکې میلاویږي، او چې څه غواړي هغه درته الله درکوي. نو طالبان موږ نه تپوس کړي د افغانستان طالبان اکثر نسوار ډېر کوي، هلکه په جنت کې به وي نسواري که بني ځکه ما تشتهی الارض چې څه غواړي هغه میلاویږي. نسواري وي ماله خو د نسوارو برغې پکار او هغه مشید پکار دی، هغه ډبډبونی چې نسوار پې جوړېږي دا به که بني. اوس به څه کې جناب دا بني ته چې وایې څه دې زړه غواړي نو بعضې څیزونو ته د انسان خواهش به نه راځي. نسوار د چا شوق به دې پلیتو څیزونو ته نه راځي. زما ډېر بدي شي نسوار. که تاسو څوک نسوار کوئ مه کوئ ښه، په دې خوله ذکر کوئ درود کوایې نو نسوار پکې ولی اچوئ او کوای چې دم راته وښایه دم به درته وښیم چې خدای هم ترې زر واړئ که څوک وایي چې دم زه به یې ښیم درته. د نسوارو د پرېښودو دم دا دی چې د چرګې سوټې ته وګوره. نسوار چې د خولې نه وغورځي خو د چرګې سوټې وایي کې څه فرق بس دغې ته وګوره چې او زما د خوله کې دقه شی پروت دی چې خولې نه وباسم دا ترې جوړېږي نو خدای به رې ترې زر واړئ. زمونږ بعضې علما وایي دا مباحه دي. زه وایم حیران یم دې ته چې ولې ورته مباحه وایې. اسراف دی بلا پیسې پې لګي بې ضرورته. نمبر 1. نمبر 2 غاښونه درله خرابۍ څښاکۍ. حضور پاک وایي مسواک مګه. بار بار دومره نبی علیہ السلام د نسوارو تاکید کړی دی چې د حد نه وتی د مسواک د مسواک ډېر لوی تاکید یې کړی دی چې مسواک مګې او ته د هغې ضد په خوله کې اچې. مسواک غاښونه صفا کوي او نسوار چې دی دا غاښونه ګنده کوي. بل نسوار تیریږي معدې لم تاوان ورکوي. بل پکې څه دي اجزا وګوره دا خو معجون مرکب دی. ته اجزا وګوره اجزا څه دي اجزا تماکو دي ګوره د نشې والا شی اجزا بل څه شی دي ایره د خوره هغه خوړل ګناه د حرام دی ورسره تیریږي. څوک پکې لا بادام او غذا نه چي میدا خدا دې شو لکه چې خر د پاسه د سره زر کالی ور بار کړل. خر د سرو زرو په کالو خشته کېږي څه چې ته په نسوارو کې بادام اچې او غذان پکې اچي. غاښونه څښاکۍ او نسواري نه ځان ساته ګوره که ستا مخکې پرنجه وکړه جامې درته ټولې لړې څه شی نه دی. سګرټ نسوار چیلم صحت دپاره مضر څیزونه دي دین هم خدای ساته. په دغه جب هم خدای د الله او د رسول ذکر نصیب کا نو شوق بن راځي جنت کې د دې څیزونو. جامې به څنګه خشته د ریخمو جامې. درزي ټیلر ماسټر شته که نشته. هلته د انارو د بوټو شان بوټې به انار به ترې روشو کوي په میانځ به یې مات کي د ریخمو جامه به ترې روځي. د ټولو خلکو یو کچ به میوه چې روشو کې نه پې دوړه شته نه ګرد نه چړې چاکو ته حاجت شته فورا به بله زرغونه شي. لوږه تنده پکې نشته نو بیا د ډوډۍ او د اوبو څه فایده. دا ډوډۍ اوبه به خلک د خوند دپاره استعمالوي. لکه بعضې وخت سړی موړی او د خوند دپاره میوه خوري یا یو سړی تږي نه او د خوند دپاره مشروبات څکي. هلته به د لذت دپاره او میلمه به د چې جنتیان به د چا میلمه نزلا من غفور الرحیم.
دا الله میلمانه به یو. خدای دې زمونږ نصیب. نو خدای پاک به دا جنتیان یو میدان کې راغونډ کې بنئ ورته به وایي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه؟ والله ډېر زیات خوشحاله یې. څه نعمت پاتې شته چې درته نه دی میلاو؟ نه الله هر څه میلاو شو. وی نه یو نعمت پاتې الله هغه بسي. نو پروردګار به ورته خپل دیدار وکړي. الله یې زمونږ نصیب. او روایت کې 1000 کاله دی بلکې او یا 1000 کاله دا 1000 کالو خوشحالی به د الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یېرې شي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. ها بیا به څه موده پس را یو ځای کې جنتیانو څه نعمت شته چې پاتې نه الله استا دیدار و غم نصیب کیږي. معتزله ګورې دام نه مني. نو الله به ورته غوږ کېدی. نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت وده شروع کړي. د دې نه مخکې چې جنتیانو څونه خوشحالۍ په جنت کې دي ټولې به تېرې شي. نو که د قرآن شریف په تلاوت کې خوند وي نه وي نو الله به د یو نعمت په حیثیت په جنتیانو دا تلاوت نه کوي. او ورونو قرآن شریف خو زمونږ د امت دپاره نازل دی. داسې ده که نه؟ او د حضرت آدم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام امت دپاره نه دی. او د آدم علیه السلام نه قیامته پورې چې څونه امت دی څونه مخلوق جنتیان ټولو ته به الله وور. نو زه پکې یو ټکې د ځانه ویم زیم که الله بیا د صورت رحمان تلاوت کو چې څونه خوند به کوي. خدای پاک دې زمونږ نصیب. نو تلاوت یو حق دی کوی، حفظ یې بل حق دی. یاد یې کې عمل یې بل حق دی چې عمل پې وکړي. الله دې په زمونږ عمل نصیب کړي. او علم یې بل حق دی چې علم یې وکړي. دې ټولو باندې یو 2 غنټې بیان کېږي خو وخت نشته. او یو بل حق دا ټول شکر دی شته. ایمان هم زمونږ شته، عمل هم د ډېرو خلکو شکر دی شته، چا لږ د چا ډېر. تلاوت هم ډېر کېږي الحمدلله. په مخ د ځمکه دونه تلاوت د یو کتاب نه کېږي څومره چې د قرآن شریف کېږي. او علم هم شته، مدرسې شته. یو حق پاتې هسه دی د قرآن شریف نظام نشته زمونږ په وطن که نه شته؟ قرآن کې الله وایي الزانیة والزاني فجلدوا كل واحدة منهما 100 جلده. چې زناکار سړی او ښځه سنګسار کې دورې باندې ووهئ، په دې عمل نشته. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، غل سړی او غلې ښځې له لاس پرې کې، په دې عمل شته؟ نشته. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص باندې عمل شته؟ نشته. نظام د قرآن شریف دا یو حق دی. خدای زمونږ په وطن کې د قرآن او سنت نظام راول. درونو مجلس د قرآن شریف ته ډېر د برکت مجلس. قرآن شریف کې الله هذا کتاب، دا کتاب دی انزلناه موږ نازل کړی دی، مبارک د ډېر لوی برکت کتاب، برکتونه درته مو فتبعوه د قرآن شریف اتباع وکړئ. اتباع راځي چې عمل وکړئ، عمل اتباع شو. او عمل راځي چې علم مې وکړئ. او به عمل راځي چې تلاوت یې وکړئ. تلاوت تنی کړي عمل نشي کوله، علم دی پینې عمل نشي کوله. واتقوا د الله نه ویریږئ. دا دمکی ده ګور زمارونو ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې نن ستاسو په دې جومات کې د قرآن شریف مجلس دی او تاسو هم په شوق سره دا د قرآن شریف متعلق خبرې واورېدې. الله دې په ما تاسو له عمل نصیب کړي او خدای پاک دا مدرسه کامیابه کړي. رب العالمین دې د پاکستان په لویو مدرسو کې شمیر کړي. الله یې زمونږ د مدرسو او زمونږ د طلبا او زمونږ د علما او زمونږ د پټکو زمونږ د حیا او د عزت حفاظت وکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. مشران وفاتی مغفرت نصیب کړي. الله که څوک مریضان ته ولا شفا ورکړي. چا پرې دوی سره تعاون کړی دی مخکې وروسته د جومات کې مدرسه کې، الله تعالی په دنیا او آخرت د هغې جزا او برکتونه او ثوابونه نصیب وګرځولی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم.